زه درته په دې خبره باندې د الله په کور قسم خورم د ټولو نه زیات سوال چې زما نه کېږي هغه په هره لارې هغه دا دی چې زه غلط فلمونه ګورم او زه د لاسته زینا کوم ما ته د دې نه د بچ کېدو لار وښایه د ټولو نه زیات سوال چې زما نه کېږي هغه دغه دی څه وجه ده چې دې د دې نشي وتی وجه دا ده چې په ګناه پسې به ګناه کوي کوم سړی چې د دې غلطو فلمونو سره عادت وي دله د هغه وخته پورې خوب نه ورځي چې څو پورې دا فلم کتلی وي او کوم سړی چې د پردو جنکو سره په رابطو باندې عادت وي دله د هغه وخته پورې خوب نه ورځي چې څو پورې دا رابطې ډک کړي وي او کوم سړی چې په نشو تماشو کې عادت وي د هغه وخته پورې نشي په ارام کېدی چې څو پورې نشه تماشه دا نه یې کړي تاسو ته دا پته شته چې اوس اسپتالونه جوړ شوي د دې دپاره چې څنګه به ځان بچ کې څنګه به ځان قلارې د فحش فلمونو نه تاسو کې پته نشته اوس دې اسپتالونه جوړ شوي بعضو ځایونو کې ادارې قایم شوي دي نیکانو خلکو ادارې قایم کړي لکه څنګه چې ادارې دي د سګرټو نه د ځان خلاصولو دپاره علاج شته که نشته شته د چرسو هیرون نه به ځان څنګه خلاصېدی دپاره علاج شته د سیدي دپاره هم علاج شته خو ناشنا دا ده چې ولې دا فلم پرېښوده دومره ګران دي شکر وباسئ چې ته پکې نه یې اخته یعنې دې پرېښوده ډېر ګران دي شکر وباسئ چې ته په حرامو تصویرونو نه یې عادت یعنې دې پرېښوده ډېر ګران دي ګورې شکر وباسئ چې ته په زنا نه یې عادت یعنې دې پرېښوده ډېر ګران دي داسې معمولي خبره خو نه ده د ګناه غټ عذاب هغه دا دی چې په ګناه پسې به څه کوې ګناه به کې اخره کې به د ګناهونو په دې جال کې ونښلي او مرګ به دله په دقه حال کې راشي چې ته په یو ګناه کې اخته یې لکه بعضو علماو د بعضو خلکو د زنکدن واقعات بیان کړي بعضو په آخري وخت کې دا